سلامونه او نیکې هیله لرم چې راته روغ جوړ وایئ. نن ستاسو سره د یوې بلې پښتنې قبیلې ساپیانو په هکله معلومات شریکوو. ساپي یا ساپیان د پښتنو د غورغښت په ټولنیز ګروپ کې یوه مهمه او لرغونې قبیله ده چې وګړي یې په کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، پکتیا، خوست، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، کابل، د پښتونخوا په مومندو ایجنسۍ، دره خیبر، سویلي پښتونخوا مرکز، کویټه، پښین، ژوب، سوی او همداراز پاټک او د پاکستان د پنجاب ایالت په فیصل آباد کې استوګنه لري. د ساپیو قبیله د تاریخ په اوږدو او بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو او بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د بیلګې په توګه ساپي، سافي، ساپین، سپین، ساپیس، ساپیت، سافیست، سافیت، ساپینګ، ساپیتا، ساپیستا، اساپنتیا، سپینتا، سوپتا او نور. داسې روایتونه شته چې ساپیان یوه لرغونې اریایي قبیله ده چې یوناني کلاسیکو مورخینو په خپلو تاریخي کتابونو کې د دغې قبیلې یادونه او ذکر کړی دی، او په خپله مقدوني سکندر د کونړ او لغمان په ځمکو کې د دغو خلکو سره مخامخ شوی دی او ډېرې جګړې یې هم ورسره کړي دي. د دې خلکو څه برخه د مومندو او باجوړ د سیمو په شاوخوا کې هم د لوی سکندر سره په جګړه کې ښکېل شوي دي. لغمان او کونړ ته د ساپیانو د راتلو په اړه داسې ویل کېږي چې د میلاد نه 2000 کلونه وړاندې باختري آریایان د شمېر د زیاتوالي او د ځای د تنګوالي له کبله په لیږد پیل وکړ چې د فقط د قبیلو نور شاخونه د هغو په لړ کې ساپیان هم شامل ول. کله چې ساپیان د هندوکش له درو نه د کاپیسا په اوضاع کې ښکته شول او له دې ځایه یې تقریبا د سیندونو طبیعي مجراګانې په مخه نیولې چې د هغوی نه یې یوې ډلې د کابل سیند په مخه نیولې او د نجراب، تګاب، سروبي او لغمان له لارې د کونړ د سیند حوزې ته ورسېدل. په دې کې هیڅ شک او تردید ځای نشته چې ساپیانو د میلاد نه 2000 کلونه د مخه په لیږد او مهاجرتونو پیل کړی دی او اوس په کاپیسا، کوهستان، کوهسافي، پروان، لغمان، کونړ، جندول، پشاد، سوات او باجوړ کې میشت دي. د سافیانو قبیلوي جوړښت. سافیان په لومړي سر کې په شپږو مهمو شاخونو ویشل شوي دي چې ودیر، ګربز، کنداري، مسعود، شادیخیل او ګاګیزي نومیږي، چې بیا وروسته په نورو څانګو ویشل شوي دي چې دغه څانګې په لاندې ډول دي: امیري، شیخي، بړمیزي، بیانخیل، کټاسر، غیبي خیل، حبیبزي، کاکزي، خادیخیل، سلیمانزي، بادینزي، ادمزي، پایندهخیل، نورخیل، خیرنزي، زکوزي، میرعلیخیل، الوکوزي، عطاخیل، سینزي، بریزي، شمسوکور، مدورکور، غلجیکور، اباخیل، سیپان، میرزاخیل، کمالخیل، امروی، بدینزي، خادیخیل، رحیمدادخیل، ادرخیل، شابوخیل، سلیمانخیل، ملاتمکور، ملایان، کاږي، شهزاده او ټنګه ګربز. د ساپیانو د استوګنې سیمې. اول،
د کونړ په ولایت کې د صافیانو د قبیلې زیات شمېر وګړي د کونړ په ولایت کې استوګنه لري او په نوموړي ولایت کې د صافیانو د استوګنې ځایونه په لاندې ډول دي: اسداباد، نرنګ، بریکوټ، سرکاڼۍ، دانګام، چوکۍ، نورګل، پیج دره، چپه دره، باډیل، دیوګل، د مزار دره او شونګړۍ. دویم، د لغمان په ولایت کې صافیان په عمرزیو، شکوراباد، علي خیلو، پاچا خیلو، احمدزیو، باډیزیو، سالاو، گاکړ، کوټالۍ، درویش آباد، دولت شاه، اټوک، چکلا او دوګل کې ژوند کوي. د لغمان ولایت د عمرزیو صافیانو مشهور شاخونه تورخیل، خیرنخیل، زکوزي، میرعلي خیل، الوکوزي او عطاخیل دي. دریم، د کاپیسا په ولایت کې صافیان د کاپیسا په ولایت کې د دغه ولایت د تګاب او نجره په ولسوالیو کې استوګنه لري. څلورم، د پروان په ولایت کې صافیان د پروان ولایت په کوه صافي، سید خیلو، کوه دامن او کوهستان کې استوګنه لري. د پروان ولایت صافیانو د دې لپاره چې دوی د تاجکو وروڼو سره د ډیرو کلونو په اوږدو کې اوسېدلي دي، نو خپله ژبه پښتو یې له لاسه ورکړې ده او په دري ژبه خبرې کوي. د ننګرهار ولایت کې د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ په دریانور کې هم د دوی یو کلی شته چې د بوډیالۍ په نامه یادیږي. د هغه بوډیالۍ ده چې شاعرانو په خپلو شعرونو او سندرغاړو په خپلو سندرو کې ترې یادونه کړې ده او ویلي دي، لکه څنګه چې نغمه په خپله یو سندره کې وایي: اده کې مورې ماڼو لازمه، د بوډیالۍ توتان ګلۍ وهلي دینه ماڼو لازمه. شپږم، د بلخ په ولایت کې د دغه ولایت په مرکز او د بلخ او د دولت آباد په ولسوالیو کې هم سلیمان خیل صافیان استوګنه لري. اووم، د فاریاب په ولایت کې د دغه ولایت د کیمار په ولسوالۍ کې هم سلیمان خیل صافیان استوګنه لري. اتم، د بادغیس په ولایت کې د غورماچ په ولسوالۍ کې هم سلیمان خیل صافیان میشته دي. د پښتونخوا په مومندو ایجنسي کې د مومندو په ایجنسي کې یو زیات شمیر صافیان چې د کندهاري، مسعود، ګربز او ودیر په شاخونو پورې اړه لري استوګنه لري او داسې ویل کېږي چې د 1961 کال د سرشمېرنې له مخې د دوی شمېرنه 15,000 تنه ښودل شوې ده چې دا شمېر به اوس ډېر زیات شوی وي. کندهاري صافیان د مومندو ایجنسۍ په ویدانشاه، کریل، چیناګۍ، کندوک کوهي، امروهي او چناري کې استوګنه لري چې په مجموعي توګه د دوی سیمه د سرکمر په نامه سره یادیږي. د سوات اخوند صاحب ملا عبدالغفور هم کندهاري صافی و. ګربز صافیان په تراکي تنګي، لکړی، کمرکلا او کټاسر کې میشته دي. مسعود صافیان په چناري، زیارت، خزینه او کوکپاڼ کې میشته دي. همداراز ودیر صافیان د کونړ د سیند په جنوبي برخه کې استوګنه لري. باید وویل شي چې د مومندو ایجنسۍ د صافیانو کلتور کټ مټ مومندو ته ورته دی. لسم، په سویلي پښتونخوا کې یو شمېر صافیان د سویلي پښتونخوا په سیوۍ، ژوب او کوټه کې هم استوګنه لري چې میرزایي او کمالزي یې شاخونه دي، خو څرګنده دې وي چې د دغو صافیانو پښتو هېره کړې ده او د سیند یا نور کلتوري حاکمیت یې پر ځان منلی دی. 11، په پاکستان کې د پاکستان د پنجاب په فیص آباد کې هم یو شمېر صافیان استوګنه لري. دا و د صافیانو په هکله لنډ معلومات.